جهنم چې حدیث کې راغلی دی په روایت د علي رضی الله عنه د جهنم دا طبقات چې دي نو ولنې طبقه د جهنم چې دا جهنم دی دویمه طبقه د جهنم دا لظه ده د لمبو طبقه ده په دې کې بلمبي دریمه طبقه د جهنم چې دا حطمه ده د انسان د اډو کې ماتي سورته همزه کې ذکر ده او بل طبقه د جهنم چې دا سعیر ګرم اور ده او بل طبقه د جهنم چې دا سقر ده یخ ده دا ولا تبقي ولا تذر قران کې الله وي سقر څه ده چې نه د انسان اډو کې پری دی او نه غوخه پری دی یو شرنګ دی وباسه غوڅي او بل طبقه د جهنم چې دا جهنم ده یو روایت کې راغلی وي ابو جهل بدی طبقه کې پروتي او بل طبقه د جهنم چې دا هغه هاویه ده چې دا د ټولو نه یختکند ده علي رضی الله عنه یو ورځ درس کو او دا ګوتې د سیونی ولې چې هاګه د درکاتو جهنم وای د جهنم دا طبقه د غشان دي او به ویلې چې په دې جهنم کې چې دي توابیت من حدید د وسپنې تابوتونه دي په دې جهنم کې توابیت من حدید وای دې کې بل رب العالمین کافران وردن کې او دا به سویړ کې او دې کې بدن دا دور په تابوتونو کې او دا وسپنې په تابوتونو کې به دا کافران پراته دي او قران کې الله سورۃ الهمزه کې چې جهنم کې استنی وي فی عمد ممدد او اوږدي استنی وي او د دې د منزونه بډړي او د دې پر منزونو کې بل رب العالمین دغه جهنمین د دې د ور په تابوتونو کې اچلي د وسپنې په دې کې به راځوړن کې نو هغه انسان تبا ده چې جهنم ته لاړ او جهنم ته داخل شو حدیث کې راغلی په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وای د جهنم کې چې سکروټه ده او سکروټه دی وای وسکروټه دومره ده وای لکه شکل یې دسې ده لکه څلورو دیوالونو په شکل باندې او یو دیوال به دومره چې څلويخ کاله ته مزل وکي نو سر ته به له ورسېږي یو سکروټه په جهنم کې دومره ده او قران کې الله وایي چې ترمي بشرر کل قصر وای دا جهنم په دسه سکروټ باندې اشتږي کل قصر لکه 50 پیته او یا چته بلډینګ دومره غټه غټه سکروټي به د جهنم کې او حدیث کې راغلی چې چیرته یوس پر غي د جهنم نه دنیا ته راوارتل شي نو دی دنیا کې چې څه دا ټول بمړ شي او دا کوم شینکی چې د ارث به ختم شي حدیث کې راغلی دی یو صحابي دی ابو موسى الاشعري رضي الله عنه دا یو یمنی صحابي دی نوم د عبد الله ابن قیس رضی الله عنه دی دا یو ایماندار صحابي دی دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نما اوریدلی دی هغه نبی صلی الله علیه ویلي چې ما ته جبرئیل ویلي وای کچیر د جهنم د سرنا یو غټه څو خوشي کی نو د جهنم بیخ تبا او یا کاله کې دا ورسی د جهنم دومره جوړ دی او بل حدیث کې راغلی په روایت د ابو هريره رضی الله عنه صحیح حدیث د امام مسلم رحمه الله راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی ورته موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناسو و اذ سمعنا وجبه وی موږ یو درس واوریدا و درس یو شو موږ ویلې چې دلته به چل شوی وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې هل تدرون ما هذا آیا تاسو دې پته ولګیدل چې دا درس شي وکړه صحابه وي من ویلي چې الله ورسوله اعلم الله ورسول خبريږي الله ورسول ته به پته چې دا درس شي وکړه وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې هذا حجر ارسل في جهنم مذ 70 خريفا وی دای وګټوا چې اویا کاله مخکې د جهنم د سر روانه شوی و او انتهى في قعر جهنم وسط جهنم دې بیخته ورسېدل او یا کاله کې د جهنم د سر نه ګټه روانېدل او یا کاله بعد د جهنم بیخته رسېدل دومره جوړ دی دا جهنم او بل حدیث کې راغلی په روایت د انس بن مالک رضی الله عنه امام ابو يعلى رحمه الله راوړی په خپل مسند کې وای نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی وای کچیر دا د جهنم د سر نه یو ګټه خوشي شي او دا ګټه دومره یې کسبه خلیفات لکه ووخي او دا ووخي چې شهومهن و اولادهن دا ووخي دسي چې دا چاقي وازګي پی او په دې خېټو کې بچي وي د دې ووخو په اندازه باندې چې دسي چاقي او بلار به ووخي د دیو په اندازه باندې یو غټه درنه غټه د دې منګي د دې په وزن کې او القي فی جهنم د جهنم د سر نه خوشي شي نو دا با په اویا کاله کې لا یبلغ قعرها د جهنم بیخ د په اویا کاله کې وند رسیږي دا نو دا غټه به څومره درنه او څومره چې غټه درنه دا په تیز روانه کته نو په اویا کاله کې به دغه مر درنه غټه د جهنم بیخ ته وند رسیږي
دا جهنم دومره ژور دی